یوه ورځ له حضرت علی رضی الله تعالی عنه پوښتنه وشوه چې الله تعالی انسان ولې له خاورې څخه جوړ کړی ده. حضرت علی رضی الله تعالی عنه په جواب کې وویل چې د ځمکې په سر خاوره له هر څه نه یو قیمتي شی دی. او هغه کس ته په ځواب کې حضرت علی رضی الله تعالی عنه زیاتوي چې انسانانو ته افسوس ده چې انسان ته هر هغه څه قیمتي ښکاري چې له هغه سره لږ وي او یا بیخي نه وي ورسره، او وایي چې د الله تعالی په نس بالکل داسې نه ده. الله تعالی د خاورو په وجود او موجودیت کې کرامت ایښی دی، او ورته زیاتوي چې که موږ په خاوره کې د غنم یا جوار دانې وکرو نو الله تعالی د خاورو په حکمت او برکت موږ ته له هغه څخه د هغه د دانو فصل راکوي، دا کوم نه چې په دې دنیا تر ټولو غریب نه غریب انسان ته ګټه رسیږي. او زیاتوي چې انسانانو ته سره زر او پیسې ځکه قیمتي ښکاري چې له دوی سره نشته، او ورته وایي چې که چېرته الله تعالی د ټولې دنیا ځمکه له سرو زرو څخه جوړه کړې وای نو آیا انسان به کولی شوی چې په همدې د سرو زرو په ځمکه یې فصل کرلی وای او خپل رزق یې ورنه ترلاسه کړی وای؟ نه، هیڅکله به هم داسې نه و. او وایي چې دا نن انسانان هر قسم خوندور خواړه خوري، دا هر څه د همدې خاورې په برکت او کرامت الله تعالی پیدا کړي دي. همدا خواړه دي چې پرون خاوره وه، نن میوه ده، غنم دي او انسانان یې خوري. او همداسې الله تعالی نور داسې ډیر نعمتونه له خاورو څخه جوړ کړي دي چې د انسانانو د ژوندي پاتې کېدو سبب ګرځي. ملګرو، د حضرت علی رضی الله تعالی عنه له دا خبرو څخه موږ او تاسو ډیر څه زده کولی شو، او موږ ته دا لارښوونه کوي چې اخر انسان له خاورې څخه ولې جوړ شوی، او دا هم موږ ته راښایي چې د الله تعالی په دې آباده نړۍ کې د خاورې څه اهمیت او ضرورت دی. ملګرو، په دې ویډیو کې به له تاسو سره د حضرت علی رضی الله تعالی عنه په اړه نور معلومات هم شریک کوو، خو له دې نه مخکې چې ویډیو نوره پر مخ بوځو، له تاسو ټولو لیدونکو څخه دا هیله ده چې که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل پښتون ټایم سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ګنټې نشان ووهئ ترڅو زموږ نورې داسې په زړه پورې ویډیوګانې تاسو ته په وخت ورسیږي. ملګرو، حضرت علی رضی الله تعالی عنه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او له ماشومتوب څخه له حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره یو ځای وو. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خلکو ته د اسلام دعوت شروع کړ نو په ماشومانو کې تر هر یو لومړي حضرت علی رضی الله تعالی عنه د اسلام دعوت قبول کړ، او په دې وخت کې د حضرت علی رضی الله تعالی عنه عمر له 8 څخه تر 12 کالو پورې و. حضرت علی رضی الله تعالی عنه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د تر زوی او زوم هم وو. د حضرت علی رضی الله تعالی عنه په اړه مختلف حدیثونه هم شته چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې که زه د علم او پوهې خار یم نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه به د دغه خار دروازه وي. نوموړي حضرت علی رضی الله تعالی عنه په 10 کلنۍ کې اسلام قبول کړی، او له ده څخه روایت دی چې ما د اسلام څخه مخکې هم کله د بتانو عبادت نه دی کړی او نه مې تر اوسه کوم بت ته سجده کړې ده. او وایي چې له حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه وروسته زه لومړی کس وم چې د الله تعالی عبادت مې کړی دی. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. امید ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ، شیر یې کړئ، او د نورو داسې په زړه پورې او معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل پښتون ټایم ضرور سبسکرایب کړئ. مننه چې ویډیو مو تر پایه راسره وکتله. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم.